دوستانو سلامونه. که غواړئ په انسټاګرام کې کوم سټوري چې تاسو انسټاګرام اکاونټ ته مو اپلوډ کوئ یا پوسټ کوئ هغه په اتومات ډول ستاسو ګالري ته د موبایل یا د تلیفون ګالري ته هم سیو شي یا ثبت شي، نو تاسو کولای شئ هغه لپاره تاسو لومړی په انسټاګرام کلیک کړئ، هغه نه وروسته په پروفایل او بیا په دې درې خانو باندې چې مو کلیک وکړ لاندې به تاسو راشي دلته به archiving and downloading په دې اپشن باندې کلیک کړئ. دلته وروستی اپشن دی save story to gallery، دا اپشن فعلنی نه دا ډیسیبل دی، غیر فعال دی، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وګورئ دا انیبل شو یا فعال شو، نو دې سره کله هم چې تاسو انسټاګرام ته سټوري اپلوډ کوئ یا پوسټ کوئ هغې سره سم به هغه سټوري ستاسو ګالري ته هم سیو کیږي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریکئ، که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.